السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم او کلونجای وس ځان پانسکي او کنه سکند داود شاه که موږ د پانسکو او ته چې وې زه دا جنۍ بیا راولم چې تا موږ پانسکو کنه تا خو وې زه به ځان پانسکو ما کنه نو چې ته پانسی شي نو ته جنۍ څنګه راولې بل پښتنو دا وایي دا جنۍ ما په داسې طریقه راوړوه چې غیر قانوني وه موږ زه ټولو پښتنو ته یم ما ته دا هر څه پته ده عمره د 3 میاشتو وي د عمرې په ویزه باندې چې راشي نو ته به توابونه کې د عمرې تواب به کې هسې توابونه به کې ته به د هغې سره صفا مروه کې عبادت به کې ذکر به کې د یو مونځ نیکۍ 1 لاک دي په مکه کې چې بیا کومه ځایونه دي او هغه ځایونه چې زمونږ پیغمبرانو ته تللي اعلی ځایونه مقبرې او کومه چې درجو والا ځایونه دي نو هغې ته به زه یوې بینې بیا مدینې ته چې لاړ شي که نه زما د خوږ نبي زیارت پکې د یو مونځ نیکۍ 50,000 دي دا 3 میاشتې انسان د عمرې په ویزه چې راشي نو عبادت کوي عبادت پیژنئ اوس دیو چې دی دیو راشي که نه دیو ځان هلکان نه غواړي دیو د هلکانو په منځ کې تاسو دا ویډیوګانې وکتې د کرکټو ګروڼونو ته په سعودي عرب کې د ډانسونو میلې ته چې خلک یې رابلل لاول لاړه خلک یې راوبلل بیا لاړه هلته او توری والا کېده ډولکي والا کېده دا زمونږ پاکه خاوره ده او موږ مسلمانان یو دی وایي هغه پلانکې کوني نو اوس مثال به طور یو سړی غلط شو که نه وایي په دوبۍ کې دي او په یورپ کې دي نو په هلته په یورپ کې خو وروره زیات غیر مسلمه دي موږ مسلمانان یو په دوبۍ کې دي وروره هغه ښکاره خبره کړله چې د مسلمان دپاره جومات دی او چې کومه ځانه په عاشق خوښوي د هغه دپاره چکله ده هغه د انسان د نیته پورې دي ښه دلته چا نه دي کړتی ولیکې او زه یې ولیکم او بل پښتون یې ولیکئ او بل پښتون یې ولیکئ دا جنگ زما جنگ نه و ټولو پښتنو ته دې مبارک شي دا د ټول وطن جنگ و او زه دا غیرتي مالکانو د هوټلو د ټولو چې تاسو زما سات راکو د هغه قومونو مشرانو ستاسو شکریا ادا کوم د غیرتي پښتنو ستاسو شکریا ادا کوم په دې کې به باقاعده جرګه کینی او باقاعده سي حساب کتاب دی ما خو وی چې د بزان پانسی کړی زه بیمار یم خو سړی ځان نه دی پانسی کړی لکه ستا 2 جبې دي یوه جبه دې نه ده باقاعده سي حساب کتاب دی که نه معاشره به نه خرابو په ټوله دنیا کې شته خو په سعودي عرب کې نشتی نه پنجابي کړلی نه انډین کړلی نه بل کړلی د پاکستان نه په ویزه باندې ښځې ممنوع دي ورکینګ ممنوع څنګه په ویزه باندې ته څنګه راځې سپاره دلته شته د پاکستان نظام شته زه د هر ځای په نظام باندې پوهېږم او هر څه چې کوو ښه په قانون به کوو لکه دا وم چې کړه ټولو پښتنو غیرتمندو ته سلامونه د الله په امان